سلمان. سلمان دې نوم دی. اته نفره. څو بل ورور نه لري؟ نه. او خویندې دې څو دي؟ خویندې پنځه خویندې او یوه مور ده یوه نیا. یوه د نیا ده. مکتب خو نه وایي؟ ما سره د مکتب یوه روپۍ هم نشته. پلار دې څه نومېده؟ محمد زاده. محمد زاده په هلمند کې شهید شو. هلمند کې شهید شو. پلار چې مې ژوندی و نو مونږ کره هر شی و او هر شی بېراوه. اوس چې پلار مړ شوی اوس مونږ کره هېڅ شی هم نشته. سور ژمی نه کورتۍ شته نه بوټان شته او خویندې چې ناروغه شي ډاکټر څوک یې نشته. ډېر په بده حال کې یو. هر وخت مې زړه غواړي چې مکتب ووایم چې د خلک هم د واړو وړکي هم روان یي چې زه هم وایم چې روان وي چې مکتب اوس هم نشته. یا روغه په سترګو ړنده شوه چې اوس ړنده شوه په کورو کې مې مخکې شین راټولولو اوس چې ړنده شو اوس هېڅ شی هم نشي راټولولی. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړئ پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو ملګرو د یتیمانو کورنیو د جملې نه نن یوې بلې کورنۍ ته راغلو. دغه ماشوم چې تاسې ګورئ دا سلمان نومیږي او د شهید محمد زاده بچوڼی دی. د شهید محمد زاده دغه نښه دغه مشر زوی چې د شپږو خویندو ورور دی بل څوک په کور سرپرست نه لري، یوازې یوه زړه میی ده. هغه ورته وخت نه وخت په دې کورونو کې خیر خیرات غواړي. مخکې تاسې ویډیو کتلی شئ کله چې لومړی ځل موږ دې ته راغلو نو دی په هغه وخت په مکتب کې نه و. بیا وروسته موږ ستاسې د مرستې په ډاډ باندې دی په مکتب کې داخل کړو. اوس مکتب ته هم ځي خو د ډېرو ستونزو سره د لاس او ګریوان دی او ډېره اړمنه کورنۍ ده. درنو ملګرو هغه ورور چې د بهر هېواد نه 43,000 افغانۍ مرسته کړې وه چې موږ مختلفو کورنیو ته ورکړه. 3,500 افغانۍ مو دې کورنۍ ته هم راوړي. تاسې د دوی حال پخپله هم لیدلی شئ. درنو ملګرو ژمی را روان دی، دغسې ډېری کورنۍ زموږ سره دي. باید تاسې د دې دپاره د ژمي د وسایلو بندوبست هم وکړئ او د دوی ملاتړ را سره وکړئ. د هغې ورور مرسته 3,500 افغانۍ سلمان ته لاس په لاس ورکوو. 1 2 3 4 5 6 7 3,500 افغانۍ شوي، 7 پیسې شو. نو دا یو ورور د بهر هېواد نه دغه مرسته کړې ده او هغې ته او دغسې نور ورونه دي چې کوم مرستې کړي ټولو ته ډېره دعاګانې وکړه. الله دې بچي غمونه وساتي. مونږ به هر مانځه کې د دعاګانې. درنو ملګرو سلمان تر اوسه ماشوم دی، په دې نه پوهېږي چې زه څه ووایم، خو د یتیمتوب دغه نوم ډېر سخت وي او دغه غټ بوج چې دی دا اوس فی الحال خو د ده د دنیا په اوږو دی. خو که چېرته هغې حال ته موږ وګورو نو هغه هم په سترګو مړنده ده، ضعیفه شوې ده، بیخي په لاره باندې تګ هم نشي کولی. خو بالاخره په دې خبره ورتمامېږي چې سلمان د کور سرپرست دی. نو د دغسې یتیمانانو تر شا تاسې راسره خپلې مرستې جاري وساتئ او موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس ورکوو. ډېره زیاته مننه.